ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا العظيم. دغا رکوع کے اللہ جل جلالہ دلیل نقلی ذکر کوي پرد شرک باندې چوکسا لقمان د سمرا وشور کاسو الله پاک د نئی ور کړیو اغا هم خلقو کې مقبول او خلقو منل او چې دای کومه خبره کوي صحیح خبره کوي خپل بچی ته اول نصیحت د عقیده متعلق کوي چې خپل عقیده د درسته کا بچی شرک ما کوا شرک ډېر لوی ظلم ده تمام ګناهونه یو طرف تکا یو شرک بل طرف تکا د ټول ګناهونه چې د حقوق الله سره تعلق وي الله یې معاف کوي خو شرک نه معاف کوي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د شرک نه علاوه ګناهونه دا الله معاف کوي خو شرک الله نه معاف کوي ځکه چې شرک لوی ظلم مې ده شرک دا د فطرت نه هم خلاف خبره ده د شرک رد فطرت سلیمه په خپل باندې هم کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مثال ورکړي چې کچیرته یو د سکس چې هغه ګوشي تشي په بنونو کې او سهرګونو کې ستر شي څوک هم دته د دعوت ولا نه وی راغلي نو بیا ثبوت د خدای نه منله الله پاک پیش کی چې تو زنه ویل نه منله نو دا عذر الله ته نشي پیش کوي چې الله دې تو دې پرنګلې ول هم ته سو کرغلی نو چې ته مې منله وا الله بوداوي تی چې تو ته مې د دومره عقل در کړو د زون د فائدې د پرته چا په کړای چې د زون د فائدې شي نه د زون ته جمع کول د نقصانات او د لری کول اوس دا فطرت تا کنه د فطرت دا د غزنور چې کسه اكوم چې دی او ولدي دته داو چا ورز د کړی اكوم چې دی وبې ولدي په دا وبې کې د لمبي چا ورز د کړی فطرت کې دی دوی د شای پروت تا خپل خواهشات پوره کول زنورو کې دته د چا ورز د کړل فطرت کې د شای پروت تا درنګ توحید دا د انسان په فطرت کې پروت تا کل مولود یولد علی الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هر بچای چې دنیا کې قدم کښ دی نو دا په فطرت سلیمه د اسلام په فطرت باندې پیدا شي بیا هغه نه بعد کوم ماحول چې د ماحول ته حوالی شي فابواه يهودانه مور پلوریا د نه يهودي جوړ کیا نصرانی نه جوړ کیا مجوسی نه جوړ کیا نو الله پاک ته دا عذر نشي پیش کوای چې الله متخصو کر غلی نه الله به دې چې تو د دمر لوی کائنات وو دې کې د غور او فکر نشه کوای چې وا چار هم په خپل باندې نه کیږي د نظام دی الله نه ما سوا د سيو ذات شته دا چې دی اغي نه ما سوا سو کې نشي چلوای او دی اغي سره څوک شریک نشته دا نو ځکه الله جل جلاله شرک ته ظلم عظیم و چې دا لوی ظلم ده بهرحال بیا نور خپل نصیحتونه دي هغه موافق بینو ولقد آتینا لقمان الحکمت او تحقیق سره مرویر کړه لقمان رحمت الله علیه تعالی حکمت دانشمندی د دنیای خبره د نصیحت خبره حکمت هغه نصیحت ته وی شي هغه د وشرتوب خبره ته وی شي چې د بل په فائدې باندې درومي
بل د هغې نه نیغ لیار چې د ځون ته معلوموي دغې ته حکمت ویلی شي خبرې یې سوې انشکر لله چې ته شکر ادا کوه د الله جل جلاله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه هغه څوک چې شکر ادا کوي د الله پاک خبره دا ده یشکر لنفسه چې دا شکر د خپل د ژوند د فایدې د پوره ادا کوي ومن کفر فان الله غنی حمید هغه څوک چې کفر کوي نشکری کوي د نعمت الله جل جلاله پس بشک الله پاک غنی بے پروا ذات تا که څوک د الله پاک نه انکار وکړي الله په لوی کې څه کمال درومي څه نه درومي ټوله دنیا دا مسلمان جوړ شي د انبیا په شان وګرځي د الله نه فرمانی نه کوي د الله په لوی کې څه زیاته درومي څه نه درومي حمیدون الله پاک تعریف کړه شو ذات تا واذ قال لقمان لابنه او په هغه وخت کې چې او لقمان لابنه خپل بچی ته وهو يعظها الله چې د بچی ته نصیحت کوو سوي ته او یا بنیا چې دې مخرا بچیا لا تشرک بالله تشرک په الله سره ما کوا نو اول د عقیده اصلاح کوي د خپل بچی دا مشته پکې درس چې د خپل بچونو باول د عقیده اصلاح کوي ان الشرک لظلم عظیم بشک سره شرک لظلم عظیم دا خمحالوی ظلم دا ووصینا الانسان بوالديه دویم دا د اخلاقو د معاشره د خپل والدینو سره حسن سلوک حکم دا ووصینا الانسان او مجا پوخ حکم کړه دا وصیت تاکیدی پوختا حکم توی شي او مجا پوخ حکم کړه دا مضبوط حکم مو کړه دا الانسان انسان ته هر انسان ته بوالديه د والدین متعلق حملته امه نو د احسان کول د شګړو حکم وي ته کړه دا ویل خصوصا مور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي روغوي چې الله پیغمبره په مو په والدینو کې د چا ول حق تا وی چې د مور وی چې بیا وی چې د مور وی بیا وی د مور وی بیا وی ثم ابوکا بیا د پلور چونکه د مور د هغې د پیدایش په حواله سره د په بچی کې قربانۍ ډېرې دي تکلیفونه ډېر وي سره تیر کړي د دې وجه نه د مور حق دا مقدم ده او بیا دا د پلور ده نو الله پاک د امور ولکم تکلیف شي د هغې بیان کوي حملته امه وهنا على وهن چې اوچت کړه وي د ده لره دغه مور یې وهنا على وهن په تکلیف پوس په تکلیف باندې دا د حمل زمانه چې کله د ښځې شروع شي نو په دغه وخت کې انتهایی د تکلیف ریزو نه څومره چې د زمانه د حمل زیاتیږي ولادت ته ریزې نږدې کېږي نو د دې تکلیف زیاتیږي بیا حتی چې ولادت په وخت کې د زندګۍ او د مرګ مسله وي وفصاله فی عامین او د پوی نه پرې کول دی د فی عامین په دوه کولو کې نو بچي پوی پرې کولو زمانه د دوه کولو دو او یو بچای چې هغه بالکل د دغه زمانی ته ورسي اوس مور بیا پي ور کوي په دې مور ګننګوري وي د الله حکم چې په دعا کوله کې وو بچای دې پوی نه پرې کوي دې ټیم اوس مینه محبت پیدا نه وي سره کوي یو صورت پکې شته ده چې یو بچای وي هغه کمزوري د چونکې مونږه مسله پښتلې شوی مې فتاوی ته کتلې و یو بچای ده هغه کمزوره ده او په نور غذاګونه هغه دای نه خوري او د درنګ د نشونومان په نور غذاګونو سره نه کې اوس مجبوری دو نو اوس دوی کول نه ته زیاتوي شي دوانی می ته هم رسوي شي خدا دې اشد د مجبورۍ صورت ده چې د مور پي نه علاوه بل خروق نه کوي نور پي نه روي مور کې پي وي په داسې مجبورۍ صورت کې بیا ټیم چې دا زیاتوي شي انشکر لی والی والدیکا او موږ ته ویلي چې شکر ادا کوه د ایمو او د خپل مور پلور الی المسیر مو طرف ته تو سوا پسید رجود و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما ليس لك به علم او کچیرتا دغه مور پلور کوشش کوي په تو باندې حکم کوي تو د خبره ان تشرک چې ته شرک وکا بی په مو باندې ما په هغه شی سره ليس لك به علم چې نشته تو لره په هغه باندې سا علم س دلیل د الله سره شریک دې چاته معلوم الله چې مو ته نه ده معلوم چې د مو شریک شته ځکه چې وجود یې نشته دغه شی حکم دې تکي مور چې د خدای سره ته شریک وکا هغه کافر دي تو ان کافرای الله فرمای فلا تطيعهما چې بیا دې دوی اطاعت چونه کې اوس خبره ما منه خو د هغه باوجود هم ګور الله جل جلاله کافر دي والدینو
یو طرف ته وي چې حکم یې دیس کې ما منه او کله کله یو سړی هغې ته چې ته دا یو دایره ورکړي چې د دغې دایرې رسې ته قدم چګوی شي کله کله حد کراس کړي چالار ته وایي چې بس حکم یې ما منه کیدای شي چې دا په نفرت شکار وګرځي د زوی د خپل مور پلور نه اوس د هغې سره بدني تعاون نه کوي مالی تعاون نه کوي الله پاک بیا ورته وایي چې نه وصاحبهما فی الدنیا معروفا او مرګرتیا کوه د دوی دواړو فی الدنیا په دنیا کې دنیا په معاملاتو کې معروفه په ښېګړه کولو سره چې بدني خدمات څومره دي جسمني دا سره کوه تکلیف ته ما ورکوه چار لیار سره کوه او درنګې مالی خدمات خرچې په دې کې کمای ما ورکوه واتبع سبیل من اناب الی اتباع کوه د لیارې د هغه چا اناب الی چې مو طرف ته هغه رجوع کوي مور پر د ایمونه بیزاره دي مو سره تعلق نشته ده کافر دي په داسې خبرې کې بس د دوی اتباع د دوی دشمن ده او هغه مسلمان ده د هغې اتباع کوه ثم الی مرجعکم بیا په طرف ته مو واپسې دي تاسې د فونبئکم پس زه به تاسو ته خبرداری درکوم بما کنتم تعملون په هغې شیونو چې وایي تاسې کوم عملونه مو کول چې څه مو هم کول یو به ته شین چې دا دې کول دا دې کول بیا وی ته چې یا بنیا انها ان تک مثقال حبه من خردل چې اې دې مو بچیا بشک سره دغه بد خصلت چې دا ګناه څومره هم ده بد خصلت بد عادت څومره هم ده د الله جل جلاله د علم د خبردارۍ درس ورکوي چې هغه نه هېڅ شی پټ نه دي نه په غرونو کې نه سمندرونو کې نه په سمنونو کې نه په لوندې مځکه کې انها بشک سره دغه بد عادت چې دا ګناه عمل چې ده ان تکو مثقال حبه کچیرته وي دا په برابر دی دونې من خردلین د ایویرینا د ویری امره هم وړي که شی وي ګناه وي عمل وي فتکون فی صخرة بیا دغه شي فی صخرة په یو سخت کوڼي کې او فی السماوات او فی الارض یا شي په اسمنونو کې یا په مځکې کې یأتی بها الله پاک به دې باندې ارتاق کوي الله به دغه حساب کتاب به دې سره کوي ان الله لطیف خبیر بشک سره الله جل جلاله باریک بین ذات خبردار ذات تا یا بنی اقم الصلاة ای بچیا دمو اقم الصلاة د اصلاح العمل درس ورکي چې خپل عمل د بچیا درست کا د اصلاح الخلق درس ورکي چې نور کوم عوام دي خلق دي مخلوق دی الله دا هغه کې هم د شی خلق ته حکم کوا شی تر بولا د بد نه معنی کوا او بیا سوي دي چې په دغه معاملې ډېر ګرونه ده مشکله ده چې چاته څه شی بد نه معنی کوي تکلیف په هم ته پکې راسي زیاړې به څوک ته کوي کېدای شي څوک لوس پکې دی روچي په هغې بیا صبر کوي همت به نه هار کوي بیا به هم خپل کوم مشن چې دا جاري سوته یا بنیا ای بچیا دمو اقم الصلاة المنځ کوي موا وامر بالمعروف وانهى عن المنکر حکم کوا د شی چارې وانهى عن المنکر او منی کول کوان المنکر دی عبادت چارینا واصبر او صبر کوا علامه پاغ شی باندې اصحابک چې کوم تو ترسی دی تکلیف نه خلقونه تکلیف ترسی په صبر کو بچیا ان ذالک من عزم الامور بشک سره دغه مذکوره خبره من عزم الامور د عظمت ته چارې نه دو د همت ته چارې نه دو ولا تصعر خدک دا اوس معاشره کې سړی وخت لري په کوم انداز به تیری هیڅ سره ملاقات کوي په کوم انداز ولا تصعر خدک للناس خلق ته خپل تندای خپل مخ تر ووامه ینیم سړی کنه چې غوی د کسې ته چې کوم راوړ د شغو ساده ان من المعروف ان تلقي اخاك بوجه طلق عليه الصلاه والسلام فرمای چې من المعروف نکای کې دا خبره هندو ان تلقي اخاك چې ته خپل ورور سره ملوي نو بوجه طلق په ویال تندیوي سره په ویال مخ سره ملو شي قول معروف خير من صدقه يتبعها اذى اول سپیرا کې دویم سپیرا کې الله فرمایي چې قول معروف چاته شا خبره کول چې شا خبره ایته وکي دا ډیره بهتره ده من صدقتين د داسې صدقینا یتبوها اذا چې دغه پسې ثبوت به بیا ایته تکلیفونه ورکای په غورونه ورکای دغه صدقینا د چاته چې شا خبره وکي په یال تندیو سره من د شهادت تا نو فرمایي دا اوسیا لقمان رحمت الله علیه خپل بچی ته نصیحت کوي ولا تصير خدك او تمتر خوا اخپل اننګي اخپل مخ للناس خلقتا ولا تمشي في الارض مرحا او تمدرم في الارض پمزکه کې
مرحن په تکبر سره نیغ نیغ روان وي سړی په تکبر سره یو خو عام سړي انداز وي یو د تکبر دی وجه نه سړی سویت ویت روان وي دغه نه منې کوي ان الله لا يحب كل مختال فخور بشک سره الله جل جلاله نه پسند کوي كل مختال فخور هر مختال چې په حرکاتو کې تکبر کوي او فخور چې په خبرو کې تکبر کوي ځنه یو خبره هم د ډاډې کوي کنه چې دا ته خبرې نه مونږ د په تکبر کې د انسان نو د دوی کا درومه هم په دې کې تکبر ما کوا او خبرې دې چا سره کوي نو دام په تکبر سره ما کوا په کوم انداز باندې اوسه وقصد فی مشیکا اعتدال کوا میان روی کوا فی مشیکا په خپل تک کې وغضض من صوتک او ټیټ سوتا من صوتک د خپل आवाज نه چا سره چې خبرې کوي سوکر غوړې نو आवाज دې سه نرم سوتا ټیټ سوتا دا نه چې تندرونه دی وراوي نو کدا چګه واس کمال وا بخرن دې چا چګه واسطه نو به خار چې په مشکل ډیر کمالی وا علای چې ان انکر الاصوات لصوت الخمیر په ټوله کې بدترین आवाज ده اخرا आवाज ده ځکه چې ډېر د سپیډ نه انتهایی وتلای رینج نه وتلای تم کې دایو ته څوک نږدې نشي نو درنګ مشتمل الله دا درس کوي چې خبره دې چا سره کوي نو شوشتا په نرم انداز سره او مخکې هم دا خبره کړې د موسی علیه السلام هارون علیه السلام چې کله الله پاک فرعون ته ورلزي وقولا له قولا لینا حالانکه فرعون د الله څومره دشمنو د خدای دعوا کړ څومره ظلمونه کړ خو هغه متعلق الله دې چې نرم خبره وي ته کوي سختی ما سره کوي ان انکر الاصوات وغضض من صوتک او ټیټ سوتا د خپل आवाज نه ان انکر الاصوات بشک سرا بد आवाज ان انکر الاصوات بشک بد आवाजونه لصوت الخمیر همخه आवाज د اخردا اوس په اخر کې دا خبره لقمان رحمت الله علیه خبره تو سور ویل څومره د قیمتي خبره چې الله پاک په قران کې ذکر کړی دي نو دته یو د مجمع لګول او خلکو ته نستو مجلس د خبرې وته کولې نو یو کاس وی تروغل ته چې ته خو هغه یو نه چې د امو سره بده په افرونکی ځنګل کې په دغه وخت کې نمره زمانہ مخ کې زی پوولې وی چې هغه وی چې نو دغه مقام ته سرنګ ورسې نن دې تو خلې ته خلک کسي یو خبره دې نوٹ کوي او تو په خبره باندې عمل کوي وی چې دا سو عادتونه د سیدی چې هغه الله پاک ته نصیب کړه کته هم هغه خپل کې دغه مقام ته بوله تو هم ورسي وی چې اسدي وی چې یو دا چې خپل نظر ټیټ سوتا علي درې قسمه او درنګي د خپل ژبه حفاظت کوا گاډه وړه لیانی خبره په دې باندې مکوا رښتیا ویل همیشه کوا د ملما احترام کوا گاون ته تکلیف ما ور کو د هغه حفاظت کوا د خپل شرمګاه حفاظت کوا الله پاک په دغه مقام ته ورسي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین